الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبع سنته وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستانو نننی درس مو سورة النشر دی او د تیرو درسونو په ادامه اول به حرف بالحرف وایو، بیا کلمه بالکلمه او بیا مکمل آیت وایو. نو په درس شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا د همزه زیر د ذال نرمی او یو الف مد کول. اذا جاء باندې درې الفه مد کو ځکه چې دا مد متصل واجب دی. د مد متصل واجب هغه عمده نشه ده چې د الف سربیره داسې مد لري. نو جاء نون د صاد سره، نص پر صاد باندې وخت تیرول او ډکش پلکه ورکول. نصر الله را د الله د لام سره جنگول او د الله لام ډک ویل. توجه کی. نصر الله نصر الله او د ها زیر ویل هی. نصر الله والفتح واو د لام سره جنگو، فا د تا سره جنگو او د ها نرم آواز د ستوني څخه راباسو. والفتح توجه کی. والفتح دا حرف بالحرف سو. اوس کلمه بالکلمه وایو. اذا جاء تاسو توجه کی. زه درې الف مد کوم. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس واو نرم. ورأيت الناس را ډکه وایو. حمزه د یا سره جنګو، تا د نون سره او پر نون باندې غنه کوو. موږ تاسې وویل چې غنه پر میم مشدد او نون مشدد باندې کیږي. نو ورأيت الناس القلادة يدخلون في يا مدى في دين الله أفواجا واو نرم. حمزه او فا جنگو، پر واو باندې یو الف مد کوو او پر جیم باندې هم یو الف مد کوو او ټول نرم ویل کیږي. أفواجا پښتنه دا پیدا کیږي چې دا خو افواجن دی، دا ولي افواجا وایو.
د دې جواب دادی چې دوه زوره د وقف په حالت کې په الف بدلیږي. دوه زوره د وقف په حالت کې یعنی کله چې وقف کوو په الف بدلیږي. دا د تجوید قاعده ده. نو ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یو خبره په یاد ولرئ چې قرآن کریم ټینګ आवाज غواړي کله چې یواست په سست आवाज باندې د حروف او صفات نه ادا کیږي. نو تاسو د هر حرف هغه صفت ورکئ. مثلا په دغه آیات کې د مداتو یا د حروف مدو صفات دی ګورئ. يدخلون لون ټینګ आवाज، لون غلطی، يدخلون لون، يدخلون في دين الله افواجا. تاسو توجه وکئ. لو یو مد، في بلمد، دی بلمد، و بلمد. نو د مد صفت دا دی چې یو الف به کشو، البته په دا ځای کې ځکه چې دا مد اصلي یا مد ذاتی دی. نو ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فاج نرم ویل، سین د با سره او با د ح سره جنګول. فسبح بح نسی ځینې کسان فسبح وایي. په دې کې غلطي څه ده؟ غلطي په دې کې د با زیر مجهوله کیږي. ځکه موږ تاسې د نوراني قاعدې په درسونو کې وویل چې حرکات به مجهوله کوونه، یعنی د حرکاتو یو صفت دا دی چې معروف ویل سي، مجهول ونه ویل سي. نو فسبح سیدی، فسبح ندی سی، فسبح 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 بحمد بحمد ربك واستغفره واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد توجهك بحمد ربك واستغفر. دي كلمات توجهك واو د سین سره د سین شپله کې استل تا د غین سره جنگول او غین ډیر نه ډکول فازر او د را سره جنگول فیر. نو واستغفر. تاسو توجه وکئ زه په پای کې د ها اواز د ځګره سباسم. واستغفر واستغفر. ان د حمزه زیر د نون سره جنگوم، پر نون باندې یو الف غونه کوم او د ها پیش یو الف کشوم ځکه چې دا چپه پیش دی، یعنی دا د واو مده پر ځای استعمالیږي. نو انه كان توابا توجه کی د سره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.